سلامونه، وخت مو په خیر. ولسي جرګې ویلي تر هغې به د 1400 مالي کال بودیجه تصویب نه کړي چې پکې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د برابروالي طرحه نه وي عمله شوي. دغه جرګه د معلمینو، سرتیرو او مامورینو د معاشونو د لوړېدو غوښتنه کوي. په کابل ښار کې د 100 میلیونه ډالرو په لګښت امنیتي کامرې لګول کیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي چې د کمرو لګولو موخه په ښار کې د جنایي جرمونو مخنیوی دی. په پکتیا ولایت کې د جلغوزیو د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ. چارواکي وایي دغه فابریکه د 1500 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوې چې په کال کې د 70,000 ټنه جلغوزیو د پروسس ظرفیت لري. له سعودي څخه 349 تنه افغان بندیان کابل ته انتقال شول. په ریاض کې د افغانستان سفارت وایي دغه افغانان سعودي ته د عمرې لپاره تر راتګ وروسته دلته په غیر قانوني توګه استوګن شوي وو. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ د جنوري میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه نیټې د اماراتو په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي.